ملنګ یم خو دروازې له به دې نه درځمه ستا ملنګ یم خو دروازې له به دې نه درځمه تا ته پیغور کېږي کوڅې له به دې نه درځمه رواج کمزوری کړو پښتو یې د ګریوانه نیسي رواج کمزوری کړو پښتو یې د ګریوانه نیسي نوم دې قسم وکړه چې خولې له به دې نه درځمه جاوید نادان به درنه داسې ځای ته ځان ورک کړمه جاوید نادان به درنه داسې ځای ته ځان ورک کړمه چې د خیالونو عینې له به دې نه درځمه پیج لایک کوئ چینل در سره هم سبسکرایب کوئ د چینل سبسکرایب کېدو سره دغه د ګنټۍ نشان هم دباو کړئ ځکه چې زموږ د نوي ویډیو خبر تر تاسو در رسي ډېره زیاته مننه مور متعلق یو نظم شریکوم چې عنوان یې دی مرګ داسې دی چې د کاره ستړی وم ایله مې سترګې پټې شولې د کاره ستړی وم ایله مې سترګې پټې شولې خوب مې لیده چې مرګ راغلی ما نه مور جدا کوي ما ته هم دا وایي چې تا پسې به بیا راځمه زه د مرګي د دې خبرو سره وبوږنېدم بلاکو کارې مې د خولې او زړه نه ووتلې لږ ساعت له ویښ شوم دوباره مې سترګې پټې شولې په دې کې چغې شوې چې مور باندې څه چل شوی دی لږ ساعت له ویښ شوم دوباره مې سترګې پټې شولې په دې کې چغې شوې چې مور باندې څه چل شوی دی چې خواله ورغلم نو مور مې داسې حال کې وه چې ما ویلې خدایه که اسمان په ما راوغورځېده او زما د خپو نه لاندې ځمکه ټوله وتښتېده توره تیاره وه په خوارۍ مې هسپتال ته یوړه توره تیاره وخت په خوارۍ مې هسپتال ته یوړه څه یوه پیره دوه دوایي مې ورله هم راوړله ډاکټر ویل غوږ رانږدې که دا ستا مور ده که نه ما ویلې او جي دا مې مور ده او جنت مې کېږي د شپې لمونځ کوه سمدست په مسله پرېوته ما ته ویل چې د سر رګې راته کټ ښکارېږي کوشش به کوو د بچ کولو چې الله یې بچ کړي د سر سري ضروري د شا به زرې وکړه چې سوچ مې وکړو په جیب مې ګوتې ووهلې چې سوچ مې وکړو په جیب مې ګوتې ووهلې ما سره جیب کې 2-2.5 روپۍ پاتې وي او د سر سري خو بلا ګرانه وي په دې نه کېده بهر راووتم بیا مې د کور لار ونیوه بهر راووتم بیا مې د کور لار ونیوه ما په کاله کې تمامي بکسونه ولټول د ماشومانو خزانې مې پکې هم ماتې کړې څه په سختۍ سره مې 3000 روپۍ پیدا کړې په سختۍ سره مې 3000 روپۍ پیدا کړې د ګاونډي په موټرسایکل باندې بیرته تللم لاره کې نه وی یو موټر زما نه ولګېده او یو سړی ترې نه راکوشه بلا دنګ غوندې و رنګ یې تک سپین خو دننه په زړه زنګ غوندې و ترخه څپېړه یې زما د مخ نه پورته کړله ما ته یې وویل چې ظالمه دا دې څه چل وکړو او یو سړی ترې نه راکوشه بلا دنګ غوندې و رنګ یې تک سپین خو دننه په زړه زنګ غوندې و ترخه څپېړه یې زما د مخ نه پورته کړله ما ته یې وویل چې ظالمه دا دې څه چل وکړو ما ورته وویل چې او خانجي غلطي مې وکړه ما ورته وویل چې او خانجي غلطي مې وکړه خو زما مور په هسپتال کې داسې حال کې ده چې زما نظر او ذهن دواړو بیخي کار ونه کړ ما ورته وویل چې او خانجي غلطي مې وکړه خو زما مور په هسپتال کې داسې حال کې ده چې زما نظر او ذهن دواړو بیخي کار ونه کړ مننه ما ته یې ویل چې نه غلطي کوم نه غلطي ماف کوم هغه ظالم زما پوره تالاشي واغستله زما جیبونو کې روپۍ پرې نه ښودله پیادل روان شوم هسپتال ته مې ځان ورسوه مور مې مړه شوې وه بلا خلک چاپېر وترله د سر ویښتان مې ټول په موټو موټو وشوکول خپلې لیستۍ ته مې بلا خبرې وکړې په ځان پوه نه شومه بېهوشه پرې راپرېوتمه چې هوش کې راغلمه د خاورو د ډېرې لاندې وه کومه هستي چې مې په دې نظم کې وستایله کومه هستي چې مې په دې نظم کې وستایله دا یو څو ماتې ګوډې کرښې مې په ولیکلې د دې د خپو لاندې جنت دی اورېدلې مې دي دوا تې واخلې هزاري ته چېرته پاتې نه شي هغه د چا خبره تلې بیا راغلې نه دي هغه د چا خبره تلې بیا راغلې نه دي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلي خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر د پېښور د سیمې یو جوور فکر او پښتون فطرت د ادب د دنیا یو پیژندلی او ځلنده شخصیت جاوید نادان صاحب راسره په دې خپرونه کې ناستې کوي یقینا زما خوښ شاعر دی تاسو به هم اوس واورئ دغه خوندور شعرونه بلکې زیات پهې نظمونه اورو نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې
ډیر محترم جاوید نادان صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. جاوید نادان صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره انضمامه ډیره مهرباني ډیره مننه ډیر قدردان شي الله دې لوی کا تاسو زما په خیال باندې زما په سوچ باندې چې تاسو څومره کړاو کو او زم څومره په ګرانه پیدا کړم. البته زه دومره څه خاص شخصیت هم نه یم. زه یو د پښتو د ادب یو وړوکی غوندې طالب العلم یم. تاسو چې څومره په ګرانه باندې زه را پیدا کړم نو دا یو الله ته پته ده. خو زه انشاءالله الله م لوی کا الله م برکتي کا چې دومره د پښتو خدمت کوئ او دومره د پښتو دپاره کار کوئ او همدغه شانه تم هم ده د نه هیله هم ده چې تاسو ښه خلک او د کار خلک راوچت کوئ. ځکه چې میډیا نن سبا داسې شوې ده چې د دې خلاف زه یم چې را څه خبرې مو شي ځکه چې څوک داسې نه ګوري چې یاره دا سړی یا شاعر دی یا نه دی یا په ادب کې حصه اخیستل غواړي دا څنګه دی که نه. نو له اوله تاسو مهرباني دا کوئ چې د یو سړي معلومات کوئ چېرې دا شاعر دی یا نه دی یا دا شعرونه مخکې ته شعرونه اورئ خیر دی. نو ستاسو دپاره به دا ډېره ښه خبره وي ځکه چې د پښتو په ادب پسې داسې قسم خلک راتړل او بیا چې د پښتو د ادب بدنامي کوي د ژبې بدنامي کوي او هغه یو د پښتو د ادب نه یو غیر معیاري څیز میډیا ته راوړي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې په هغه باندې تاسو لږ نظر اچوئ. ډېره مهرباني. زه خو یو بې تعلیمه سړی یم کومې خبرې چې ما وکړې نو د دې که غلطې ما کړي نو زه بښنه غواړم. نو وایه مخکې نو تاسو خیر دی. بلکل خیریت دی. ډېره زیاته مننه مو کو جاوید نادان صاحب چې دومره مصروفیاتو نه مو وخت راکو. ډېره زیاته مننه. ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني څیز دی. څنګه چې جاوید نادان صاحب دغه ګټورې خبرې وکړې زده کړه به مو ترې کړې وي. مونږ هم د دوی په دغه نقش قدم روان یو. ملګرو سره به خپل تعارف هم لږ کوئ چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی. یاره جي ما خو د شعر لیک ډېر د ماشومتوب نه زما په دې وجود کې شاعري ګرځېده را ګرځېده بلکې بعضې شعرونه به مې ویل لیکل به مې په شا باندې. خو چې کله بیا زه د ادب په دنیا باندې ورسېدم او د ادب په دنیا باندې پوه شوم چې شعر څنګه لیکل غواړي او څنګه کول غواړي او دا شعر دی یا آیا نه دی یا سیلابونه چپې برابر دي یا نه دي نو دا داسې 2008 داسې خواوشا ټایم و جي. ټیک ده جي. ملګرو سره به خپل نظمي غزلي دواړه به درنه ورو. نو بلکل ارشاد جي. مننه ډېره مننه. بس انضمام صاحب تاسو څومره کړاو کړی دی او که تاسو هر څومره غوښتنه هم زما نه کوئ نو بلکل زه درته پړ لازمه ځکه چې زما مېلمانه یاستئ زما خواله راغلي. نو غزل یو غزل نه مخکې به یو 2-3 شعرونه ووایم چې راځه چې روغه وکړو یاره خلک څه نه کوي. راځه چې روغه وکړو یاره خلک څه نه کوي. د محبت په رنځ بیماره خلک څه نه کوي. مننه. زه خو شاعر یم ادیب یم شعرونه لیکم ته په دې مه قارېږه پلاره خلک څه نه کوي. نو ډېره مننه. او غزل له راځمه چې ستاسو هم غوښتنه ده داسې دی چې زمونږ د خټو ساده کور د هغې چرته خوښو. زمونږ د خټو ساده کور د هغې چرته خوښو په ګیس عادت د ډکو اور د هغې چرته خوښو. مننه. زمونږ ګډې او بیزې په لږو تورې کوټې زمونږ ګډې او بیزې په لږو تورې کوټې زمونږ کوداله زمونږ لور د هغې چرته خوښو. مننه. د چینې شاته د چنار په سوري تور ورغومې د چینې شاته د چنار په سوري تور ورغومې د سپرلو زور د مرغو شور د هغې چرته خوښو. مننه. بیا به همزولو ورته ویل چې زمیدار لی ورکړې بیا به همزولو ورته ویل چې زمیدار لی ورکړې توبه توبه دغه پیغور د هغې چرته خوښو. مننه. د پولونو د چرګانو پیستو عادت وه د پولونو د چرګانو پیستو عادت وه زمونږ سوکړک او زمونږ شکور د هغې چرته خوښو. مننه. چودې لاسونه غوسې خپې او مزدورکاره نادان
چودې لاسونه غوسې خپې او مزدورکاره نادان خپې بلې خپې په سر سرتور د هغې چرته خوښ و. جاوید نادان صاحب پروګرام کې به درنه نظمونه هم اورو نو بالکل نظم را سره شریک. ډېره مننه. ډېر اعلی. یقینا د حقیقت نه ډک دغه نظم مو واورېدو، زده کړه به مو ترې هم کړې وي. جاوید نادان صاحب پروګرام کې به درنه بل نظم غوښتنه هم کوو نو یو نظم به را سره بل هم شریک کوو. ډېره مننه. نظم بر سره شریک کړم. ستاسو غوښتنه ده ځکه چې تاسو ډېر د لرې نه راغلي په ما ډېر ګران نو ستاسو غوښتنه په سر سترګو نظم به سره شریکوم چې عنوان یې د طوفان. ارشاد. مننه. توره ګټان ګټان وریځه په اسمان خوره وه. توره ګټان ګټان وریځه په اسمان خوره وه. د موسمونو ارادې راته ښې نه ښکارېدې. په روډ ولاړو مه د ګاډي انتظار مې کوو او د قرآن یو مقدس صورت مې هم لوستلو. په روډ ولاړو مه د ګاډي انتظار مې کوو او د قرآن یو مقدس صورت مې هم لوستلو. دوه ماشومانو د ډیران په سر کباړ غونډوو، یوه جینۍ او بل هلک دواړه خوره ورورو. د جینۍ عمر تقریبا داسې 8 کاله و. د جینۍ عمر تقریبا داسې 8 کاله و. د هلک عمر د 15 کالو نه بره نه و. د دې ماشومې چې د سر کم یو زړوکی و نو هغه په سر د ډیران پروت و د کباړ دپاره چې په ډیران کې به یې څه میخ او یا بوتل ومنده چې په ډیران کې به څه میخ او یا بوتل ومنده. دواړه به ګډ شو، یو بل ته به یې ډېر وخندل. مطلب به یې دا و چې د رزق وسیله پیدا شوه. بیا به یې زر د لوپټې منځ ته ورغورځاو. ما ورته وویل چې بچی دواړه دې خوا راشئ. دواړه په نه زړه را روان شو، زما خواله راغله. ما ورته وویل چې بچی دا پیسې در واخلئ، موسم خراب دی، هلک کور ته مو ځان ورسوئ. ما ته ویل نه ماما جي موږ د چا پیسې نه اخلو. موږ ته مور ویلې چې پیسې به چا نه اخلئ. د ماشومانو دې خبرې ته حیران پاتې شوم. د ماشومانو دې خبرې ته حیران پاتې شوم. شو رانه هېر چې چېرته تلم او انتظار مې کوو. د خدای نه زار شمه کارونه عجیبه غوندې وي. د خدای نه زار شمه کارونه عجیبه غوندې وي. تورو تیرو سره یې داسې یو طوفان راوستو چې د ماشومې لوپټه د روډ په سر ګرځېده او بوتلونه ترې په روډ باندې راوغورځېدل. زر زر لګیا شو. بیا یې روډ باندې کباړ غونډه و. دې کې یو ګاډی را روانو ډېر په بیړه کې و. په لږ ساعت کې ماشوم د ټیر نه لاندې کړلو. زما یو زوی دی چې نامه مې پې وزیر ایښې ده. ما زړه کې ویل چې د وزیر په سینه وختلو. زما یو زوی دی چې نامه مې پې وزیر ایښې ده. ما زړه کې ویل چې د وزیر په سینه وختلو. ډېر وارخطا شوم، په زړه پورې مې ونیولو. دا رانه هېر شو چې دا تور و که سپین ګاډی و. خوا کې وړوکی هسپتال و. ما هغې ته یوړو. ډاکټر ویل دی وفات شوی دی، واپس یې یوسه. خور یې راسوه د کور لارې راښودله راته. خور یې راسوه د کور لارې راښودله راته چې د کور خوا ته یې نږدې شو نو غوغا جوړه شوه. لیونۍ مور یې په ژړا ژړا کې داسې ویل پروردګاره نو زما خو دا یوه سره وه. ما ویلې غټ په شېودله به واده وکړم او خور به یم ډېره په عزت د بل تر کوره کړمه. نو که بیا مړه شم نو په زړه به مې ارمان نه وي. او بیا یې ویل چې خالقه ته ناراضه نه شې، ستا په کارونو کې پټ راز وي خو موږ نه پوهېږو. د دې خبرې څه سمدس په سجده پرېوته. ډېر ټیم پرته وه چې چا وکته نو مړه وه هغه. ډېر ټیم پرته وه چې چا وکته نو مړه وه هغه. ډېره مهرباني، ډېره مننه. زه بې تعلیمه یم او زما نه که څه د نظم کې څه پاتې شوي یا رانه دغه شوي نو بښنه غواړم. زه بې تعلیمه سړی یم او ستاسو هم ډېره مننه کوم. ډېره مهرباني. ډېره مننه ستاسو هم کوو. یقینا دواړه نظمونه د یو بل نه ښه ملګرو به اورېدلي، ډېر زیات پرې خوښ شوي، لکه زما هم ډېر زیات خوښ شو. جاوید نادان صاحب یو د ژوند په حواله به درنه پوښتنه وکړو چې د ژوند یو دوه هغه حالتونه را سره شریک کړي چې کوم کې تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي وئ او کوم حالت کې تاسو ډېر زیات خفګان اخیستی او مطلب خفه شوي وئ. ښه جي. نو دواړه سوالونه ستاسو داسې دي چې ډېر عجیبه دي او ډېر ښه سوالونه هم دي. او بس زه به ته دا ووایم چې د ټولو نه زیات خفګان چې ما ته کوم دغه شوی دی محسوس شوی دی که نه نو هغه بس دومره دی چې دغه د درد قصې دي او دغه تاسو په خپله وینئ او چې په هر ټایم کې ما ته درد او دوک رسېدلی دی نو د هغه نه یو اواز راوچت شوی دی او د هغه نه شاعري جوړه شوې ده بلکې ویل د هغه زه مناسب نه ګڼم او خوشحاله خو بس
پر ټیم کې خوشاله پدې چې صحتمنې او صحتمې او روغ جوړي او قومي او پښتوي او امني او سکوني دغه خوشحالي ده ان شاء الله چې خوشاله وي ټول عمر. ډیره ښه ده، الله مراد تل آباد لره. ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره به دغه شیشه شریکول. په دغه اړ کې نن راغلي د پېښور سیمې یو تکړه شاعر تکړه ملګری. زموږ مقصد چې کوم ملګري په پښتو ادب کې شعر لیکي، په پښتنو مین وي، په دغه پښتنه خاوره مین وي، د هغې خوا له ځان رسوو. را سره ناستې وکړو ډېر خوږ او پښتون انسان جاوید نادان صاحب. جاوید نادان صاحب پروګرام اخیره کې به درنه د یو هغه نظم غواړم چې ستاسو ما اورېدلی یو ټولنه کې، نو د هغه هم را سره سلک ډېر شریک کړو، نو ډېر زیات به خوشحاله شو. عنوان یې څه داسې و چې کور کې وایي دی جګړې کوي، زه به جګړې نه کوم. ښه جي ښه جي، ډېره مننه شریک به که مر سره ستاسو ټیم خرابېږي. زه بس سمات ګوډ نظم دی چې ارشاد جي عنوان یې دی زه به جګړې نه کوم. ماته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې، زه به جګړې نه کوم. ماته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې، زه به جګړې نه کوم. نن چې له ښاره راتلم نو یو کمزوری بابا ګاډي کې غلی ناست و. نن چې د ښاره راتلم نو یو کمزوری بابا ګاډي کې غلی ناست و. چې څه مزل مې وکړو نو یو زلمی راوښود ګاډي کې کېناستلو، هندپري غوږو کې وه، موبایل یې لاسو کې و. بابا ته یې داسې وویل بابا جي څه کار کوي؟ بابا جواب ورکړو زه به څه کار وکړم، دیاړي میاړي کوم، یو پوډري زوی مې دی او 15 لوڼه مې دي. زلمي سر وخوځاوه، هسې خفه غوندې شو. بابا ته یې داسې وویل تا له زکات درکوم خو ماته نه لرم، دا 15 در واخله 2000 ستا شوې پکې، باقي به ماله راکړې. زه پې شکي غوندې شوم، لوټ مې ته واغستلو، ورته مې داسې وویل چې ماته زه درکمه. نو چې لوټ مې ښه وکتو نو هغه جالي وختو، نو ځوان مې راونیولو، خوله مې پې ماته کړله، پوزه یې هم ماته شوه، ډریور هم راکوشو او خلک هم راټول شو. زه یې په یوه راخ کړم، هغه په بله راخ کې. بابا لا داسې وایي دا یو پیسې راکوي او دا بل وایي مه ورکوه. نو ماته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې، زه به جګړې نه کوم. ډېره مننه. بل داسې بند دی چې بله ورځ داسې چلو چې یو ملنګ روانو، ډېر ماشومان پسې وو، هغو په کاڼو ویشته، وینې پې هم رابېدې، اوښکې هم وې په مخ، خو یو زلمی پکې و چې هغه هم ویشتلو، ږیره یې هم په مخ وه. ما ورته داسې ویل چې دا ته ولې ده څه ګناه کړې ده، ده څه خطا کړې ده. ما ته ویل ورک شه مړه، دا ستاسو پلار خو نه دی، دی موږ هر وخت یې چیړو، دی موږ هر وخت یې تنګو، ته پکې څه کار لرې؟ دی موږ هر وخت یې چیړو، دی موږ هر وخت یې تنګو، ته پکې څه کار لرې؟ ده سره هم کېوتم، خدای را گزار کرا تا بره پې کېناستلم، ورته مې داسې وویل زه پکې دا کار لرم. نو ښه سلامي مې کړلو، نو بیا ترې راپاڅېدلم. نو ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې، زه به جګړې نه کوم. مننه. بل بند دی چې په هغه تېره ورځې د پلار او زوی لانجه وه، زه منځله ورغلم، ما ویل چې خلاص یې کړمه. پلار ته مې داسې وویل بابا جي دا څه کوې، دا خو ستا زوی دی که نه، په نصیحت یې پوه کړه، ده ته نصیحت وکړه. ما ورته داسې ویل بابا جي دا څه کوې، دا خو ستا زوی دی که نه، په نصیحت یې پوه کړه، ده ته نصیحت وکړه. بابا جي داسې ویل دوی بې ادبه دي ډېر. نو زوی زما په غېږ کې، نو زوی زما په غېږ کې په پلار راودانګل، نو د ګیرې کلک ونیو، نو ورله شلقونه ورکړه. نو ما زړه کې داسې ویل ګنې دنیا ورانه شوه. نو په ده مې هم ورهی کړه، ورسره لاندې وتم، په ده مې هم ورهی کړه، ورسره لاندې وتم. د بدعمله سړي اخیر ملګري ډېر وي، په ما د شا د سړي ډېر ګزارونه وشو، خو ځوان مې نه پرېښودو. ورته مې داسې ویل پلار د ماپي به غواړې، ګنې پرېږدمه دی نه. نو چې پلار ته په خپو پرېوتو، ماپي ترې وغوښتله، نو بیا مې پرېښودلو. نو ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې، زه به جګړې نه کوم. مننه. زه یو غریب سړی، زه یو بېوسه انسان، زه یو غریب سړی یم، زه یو بېوسه انسان، زه دیاړي مار بنده یم، زه څه بدماش خو نه یم. زما دا خوی داسې دی چې مشرانو سره بدتمیزي کوي څوک، نو زه پې وردانګم، بیا خپل سر پې هم ماتوم، خو هغه هم روغ نه پرېږدم. په هسپتال کې ومه، د یو سپین ږیري بابا وړوکی زوی بیمار و. بابا جي داسې ویل بابو صاحب راشه که نه، زما بچی مړ کېږي، تاسو راغونډ یې دلته. بابا ته ویل چې مري نو مري به که نه، زه څه کولی شم، موږ د تنخوا باره کې ښه پوخ هرتال کړی دی، نن مریضان نه ګورو، زه پرایویټ یې ښایه شقت یې هم پورته کړ، نو ده ته هم ټینګ نه شوم.
دته هم ټینګ نشم وسره لاندې وتم د ده هم د انجامو لکه دا نور درې څلور د ده هم د انجامو لکه دا نور درې څلور په ما راپورټه مو شو زه پکې جیل ته لاړم جاوید نادان وایم فیصله تاسو وکړئ ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم زه به جګړې نه کوم ډېره مننه ډېره مننه جاوید نادان صاحب ډېره زیاته مننه مو کوو او ډېر زیات مشکوره م یو چې دومره مصروفیاتو نه مو راله وخت راویستو ملګرو خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت تل وي الله په امان